الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. دا نبی علیہ السلام یو صحابی دی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اغا فرمائی چی دری سیزون دی کہ انسان پا دی دریو سیزونو عملو کو او دا دری صفتونه پزان کې یوځای کړل پزان کې جمع کړل دا د پوره ایمان نښه ده د کامل او پوره مسلمان دی. دا خبره امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې کتاب الایمان د بخاری کې راوړلې ده. نو درې صفتونو باندې که انسان موصوف شي او دا درې صفتونه په ځان کې جمع کی دا د پوره ایمان او د کمال ایمان نښه ده دی پوره مسلمان دی. لومبی صفت الانصاف من نفسک چې انسان په خپل زړه کې د ځان سره په خپل انصاف وکړي. یو خدا دی چې موږ د قاضي نه انصاف غواړو، د بادشاہ نه انصاف غواړو، د بل مسلمان نه انصاف غواړو. زمونږ د وطن د خلکو رواج هم دا دی الکه دا بادشاہ انصافدار نه دی، انصاف نه کوي، دا قاضي به انصاف دی، دا ګاونډي به انصاف دی، دا پلار به انصاف دی، دا دوست به انصاف دی. دا خبره په خپل ځای صحیح دي، خو لویه خبره دا ده چې سړی د په خپل ګریوان کې سوچو کې په خپل زړه کې دې سوچو کې چې ما کې سونه انصاف دی. نو که هر سړی د شپې د ملاست په وخت کې پس بلستن کې سر پټ کو او په دې زړه کې سوچو کو چې ما کې سونه انصاف دی، د الله سره مې سونه انصاف وکړو، سونه بے انصافي، او نن ورځ مې د مسلمان سره څومره انصاف وکړو، څومره بے انصافي، خبره جوړه شو. او مونږ خلق خپل ځان ته نه ګورو چې زه انصاف کوم او که نه کوم، د بل نه غواړم. ښځه په خپل سوچ نه کوي چې ما د خاوند په حق کې څونه انصاف نه وکړ، د خواښې اسخر په حق کې مې څونه انصاف وکړ. پلار او زوی دا سوچ نه کوي چې زوی وایي چې ما د پلار په حق کې څونه انصاف وکړ، مور سره مې څونه انصاف وکړ. دارنګ پلار او مور دا سوچ نه کوي چې ما د بچو سره څونه انصاف وکړ، څونه بے انصافي مې وکړه. که هر چا په خپل زړه کې د انصاف سوچ وکړ چې زه د الله په حق کې مې انصاف وکړم او د بنده په حق کې دې مې انصاف وکړم، د ده نه به اوچت مسلمان په مخ د ځمکه بل نه. خو موږ د بل نه غواړو، په خپله نه کوو. او هر سړی په خپل زړه کې بس زړه د انسان قاضي دی. که د اړه ته سوچ وکړو دې تعالی ډېره ښکلې فیصله درکوي، دې تعالی د دیندارۍ او د نیکۍ ډېره ښه مشوره درکوي. یاره که موږ په دې خپل زړه کې دې زړه ته سوچ وکړو، د خپل زړه نه مو د ځان دپاره انصاف وغوښته
او دارنګې د مخلوق خدا د پاره مې انصاف وغوښته، زړه به دله ښه مشوره درکوي، خرابه مشوره به چرم دله درنه کړي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بادشاہ د امیر المومنین د روم د علاقې یو سړی راغی جبل ابن اهم او مسلمان شو. اوس هم دا رواج دی او دا قانون او قاعده ده چې د بهر نه یو میلمه راشي او یو بادشاه راشي نو د وطن دا بادشاه د هغه عزت کوي، په خپله ولا استقبال له لاړ شي او په خپله علاقه چکر ورکړي، ورسره په خپله ګرځي. نو د مسلمانۍ لوی اعزاز خو دا و چې دغه بادشاه ته حضرت عمر وفرمایل چې زه چې ځو عمره در باندې وکړم، په خپله در سره ځم. بادشاہ په مخه که مکې شریفې ته لاړل، حضرت عمر ورسره دی، نور صحابه ورسره دي او مسلمانان ورسره دي، ځکه دا د هغه جبله بادشاه لوی اعزاز شو که نه چې راځه عمر فاروق در سره ځي، عمره در باندې کوي. زمارونو عمرې له چې سړي ځي نو نیت چې وکړي نو 2 څادرې دا سړي واچوي، هغې ته د احرام څادرونه وایي، یو د پرتوب په ځای لنګ او بل د کمیس په ځای د دې ځان نه د املا نه راته وکړي. او زنانه د پاره همدغه خپل لباس دی چې کم کې ګرځي، صرف دومره ده چې مخ به باندې څادر به نه ویځاندی، که څادر پې اچوي لږ لرې به اچوي چې د مخ سره څادر ونه جنګېږي. رالل بیت الله له طواف یې کو، په طواف کې تاویږي، طواف کوي، د لنګ هغه یو پلو پلیس کې ته په ځمکه لګېدلی و، نو یو بانډیسي و د هغه پې خپه پرېوته چې د خپې له زور ورکه او دغه جبله بادشاه چې مسلمان شوی و هغه قدم واغېست نو لنګ یې وسپړدی شو، لنګ یې وسپړدی شو، هغه زر لنګ را واغېست ځان نه یې راتاو کو، خو بادشاه و هغه خدا د خپل ځان یو ډېره لویه بېعزتي وګڼله چې یو بانډیسي سړي زما په لنګ خپه کېښوده او زما نه یې لنګ وغورځو، لاس یې اوچت کو، یو مضبوطه څپېړه یې هغه بانډیسي له ورکړه. هغه کې د هغه خپلې بادشاه هغه نشه وه، د بادشاه هغه خوی پکې پروت و، هغه کبر پکې پروت و چې یو بادشاه له په یو عام سړی په لنګ خپه کېدي او بیجا به دې کي، څپېړه یې ته وویسته. بانډیسي خو په سوچه مسلمانۍ کې اوسېده، د 14مې صدۍ د بادشاهانو بادشاهي نه وه، د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفہ د نبی علیہ السلام د هغه بادشاهي وه. فوراً بانډیسي لاړه او حضرت عمر ته شکایت وکړه، هغه هم په دې طواف کې ورسره روان دی دغه بادشاه سره، وی صاحب دې بادشاه دې میلمه بادشاه چې مسلمان شوی دی جبله ما نه څپېړه وویسته، زه یې ووهلم. هلکه میلمه دې خیر دی، وی نه جي نه بې ځایه ووهلم، ما له خپل بدل بتیلی. ګوره موږ دونه عزت وله وکړو چې د باره راغی مسلمان شو، زه په خپله ورسره رالم، طواف ورسره کوم، بلا مزل مې ورسره وکړو او دا ګوره مسلمان شوی دی او زه درته درخواست کومه. وی عمر د الله د رسول خلیفه ما ته به سپارش په دې کې نه کې، د الله او د رسول چې څه فیصلې هراله جاري کړه، د قیامت پر ورځ به زما لاس کې ستا به ګرېوانې، تا به د ګرېوانه نیسم، د بادشاه د مسلمانانو مال انصاف والا دې سړي نه. بس عمر ته چې دا خبره وکړه چې د قیامت ورځ زما لاس او د عمر ګرېوان پړچېدو شو، چې د الله دربار کې به زما ستا لاس او زما ګرېوانې، دا خو ډېره ګرانه خبره ده. د شپې به ټوله شپه الله ته جړل او الله ته به سوالونه کول چې یا خدای لوی رعیت تیرا په غاړه کړی دی، او وی به که د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو، د قیامت پر ورځ به د هغې تپوس د عمر نه کېږي. نو سپی د فرات د دریاب په غاړه ولې د تندې مري؟ اوبه خو شته، دریاب خو شته، خو لږ ښکته کړي که نه، لیکن بیا هم وی نه ما نه به تپوس کېږي، پکار دی چې په دې غاړو کې زه ځای نه جوړ کړم چې سپو ته او حیواناتو ته اوبه څکل اسان شي. که حیوان او سپی غوندې حیوان د تندې مړ شو د دریاب په غاړه، نو ما نه به تپوس کېږي. نو چې وی الله نه ویریږه عمره او د الله په دربار کې د قیامت پر ورځ به زما لاس او ستا ګرېواني،
او ستا د رب او د پیغمبر چې کم شریعت او دین دی د هغې فیصله ده نه غواړم. جبله بادشاه ته اواز وکړو دې خوا راشه، وی دا بانډیسي تا په سپېړه والې دی؟ وی او ولې دې ووهه؟ وی ده زما پلنګ باندې خپه کېښوده او زه به بیجابه کړمه. وی تاره د پلنګ خپه کې ولې کېښوده؟ وی صاحب زه خو په رش کې روان وم، ما قصدن خو خپه نه دی ایښودی. د به لنګ پیلس کې اوچت ځان پسې راښکه که نه، د ولې ځان پسې په ځمکه پولیس کې لنګ راښکه. د عمر فاروق خبره واورېده، هغه بادشاه ته یې وی داسې کار دی ته مسلمان شوې، ایمان دې قبول که د اسلام خپلې قیدې او کلیې دې خفه کېږې به نه. ما ستا دپاره دته نصیحت مخکې وکړو، دته مې ستا سپارش وکړو چې دې تا ته غږ نه کوي او هسې دې ابېسه دې معاف کړي، خو دې نه مني او د الله دربار کې فیصله غواړي. نو دا مهرباني وکړه چې یا دې رضا که دا بانډیسي، موږ به هم ستا دپاره منت خیر دی ورته بیا وکړو. او یا وی که رضا نه شي نو د شریعت او د اسلام قانون دا دی چې د بادشاه او د ګدا او د امیر او د غریب فرق نشته، چې څنګه سپېړه دی تیز دی دقسې به درنه وباسي. بادشاه وی خو خیار و، هغه خو بادشاهي په کمقلتوب خو نه کېږي. وی ما له مهلت راکه صاحب یو د 3 ورځې زه به م ورته منتظاري وکړم، رضا به یې کړم، او تاسو به م ورته ووایه رضا به شي. وی ډېره ښه ده. بس هغه 3 ورځې کې دننه دننه هغه جبله ابن اهم هغه مسلمان شوی بادشاه واپس خپل روم ته وتښتېده، واپس کافر شو. داسې اسلام مې نه دی قبول چې یو بانډیسي نه ما سپېړه وویسته او هغه بانډیسي به بیا زما نه بدل اخلي، ځان ورته لوی ښکارېده. واپس لاړ، چې واپس لاړ نو هغه خپل قوم واپس په تخت کېنو، بیا بادشاه خوشحاله شو ورته، ځکه نه اوس خو به د مسلمانۍ د دین نام څه زده کړه کړي. واپس بادشاه شو. حضرت عمر تپوس وکړه مېلمه څه شو؟ خو نه ښکاري، تاسو وګورئ چې طلب یې وکړه شاهي مهمان خانه وغیره څه، خو داسې عام کورونه به و که نه، سړی نشته. په تپوس شو هغه تښتېدلی دی واپس روم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی زه ډېره ښه بس قسمت کې اسلام بنو، مرتد شو، واپس لاړ. ډېره زمانه پس د مسلمانانو یو تجارتي وفد قافله تلې وه د هغه علاقې ته، دته پته ولګېده چې مسلمانان راغلي دي. تپوس یې وکړو څوک دا قافله د کوم ځای ده؟ وی دا د مدینې شریفې ده. مسلمانان دي؟ وی ما لې راولې. یو مسلمان یو صحابي پکې ځان ته پیش کړ، وی د کوم ځای نه راغلي؟ وی د مدینې شریفې نه. وی د مسلمانانو حالت څه دی؟ وی ډېر ښه دی، ډېرې علاقې فتح شوې. امیر المؤمنین عمر فاروق نوم خو یاد وکن، ډېر لوی رعب او دبدبه او د انصاف حکومت دی. وی ما پیژنې د بادشاهانو به په سر باندې پر مخ روبند اچو، لکه زنانه چې په مخ باندې روبن اچوي، داسې روبن به اچو، دا به د هغوی یو عزت و. هغه روبن یې ورته د مخ نه لرې کړه. وی ما پیژنې؟ وی صاحب او مې نه پیژندې. وی دا هغه جبل یم که نه هغه بادشاه ابن اهم. وی ښه ته هغه چې مسلمان شوې او بیا واپس رالی؟ وی او زه مقه بادشاه یم. یاره وی تا پسې خو امیر المؤمنین عمر ډېر خفه دی، او دا تا دا اسلام ولې پرېښوده؟ ولې رالی؟ خو هغه بانډیسي و رضا کوو به که نه، مونږ به رضا کړی و که نه. دا خو د اسلام قانون دی. اوس د اسلام په قانون کې خو دا نشته چې غریب له به سزا ورکړي او چې کم پکې مالدار دی هغه به دغسې ګرځي. دا قانون خو دې دی نه خراب شو که نه. تاسو وګورئ په دې پېښور کې یو ځای بل دی، خو که ګورنر یا وزیر اعلی یا یو وزیر په لاره تېرېږي نو د هغه دپاره د ټریفک د باتۍ او د اصول مسول نشته، هغه ته لاره ورکوي. مریض دی ولاړي، مري دی که نه، ایمبولنس دی ولاړي، پروا نشته، خو چې دغه بلا تېره شي. هغه له قانون نشته. او که چېرته موت هغوندې غریب ولاړي، ودرېږه، قانون دې پاس کړ، د قانون خلاف ورزي دې وکړه، راوباسه شا به دا لیسنس دی او دا کاغذونه دی، اوس د جرمانه کړم. سعودي کې دا نظام نشته. مونږ خو دغه یو ملک لیدلی بل هم نه لیدلی. هلته خو چې سره باتی بلی نو که د ګورنر ګاډي هم به ولاړي او که د غریب هم به ولاړي. قانون یو شانته دی. حضرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو مالداره ښځه وه، د هغې نوم عایشه و، فاطمې نوم و، فاطمه. غلی وکړه. چې غلی وکړله، غلا پې
ثابته شوه، نبی علیہ السلام مبارک حکم وکړ لاس پتې پرېږدو. نو دا مالدارې کورنۍ وه، نو هغه چې کومې قوم او خاندان و هغې وي دا به بونډۍ ګرځي اوس ښځه خو بیا هم داسې ده چې اوس د هلک نه پرېږدي خو بیا هم پې کار نه شي کولی، خو د ښځې مقصد خو حسني او لاس ښې به ترې پرېږدي دا به د کور کار وار داسې مسله جوړه شو. نبی علیہ السلام ته سپارشونه کو، نو سپارش کې ولا حضرت اسامه ابن زید چې دا د نبی علیہ السلام ډېر خوښ و، د مرئي زوی دی خو ډېر زیات خوښ و، ده ته یې ته سپارش وکړه چې دا جنۍ معاف کړي نبی علیہ السلام. نو هغه په سپارش کې راغی او نبی علیہ السلام مبارک ته سپارش وکړه صاحب دا جنۍ چې د فاطمه د هغې نوم او دې د اغلا کړې ده خو دا د یو رئیس د خاندان نه ده او صاحب که دې معاف کړه نو ښه به حضور پاک مبارک چې دا خبره واورېده دا ننګي مبارک کې د غصې نه سره شو، غصه شو، وی د الله په حد کې او په حدودو کې ته سپارشونه کې د الله حد به زه نه ورکوم. وی د ما نه مخکې چې کوم امتونه تیر شوي دي چې مالدار به غلا وکړه به یې معاف کوه، غریب له به یې سزا ورکوله، د امیر بچي به روانې وکړه هغه ته به یې سزا نه ورکول او غریب له او مسافر او مسکین له به یې سزا ورکوله، نه الله هلاک کړل. وی زما د قسم په هغه ذاتي چې زما سا د چا په اختیار کې ده چې دغه فاطمه څه کې که زما لور فاطمې د اغلا کړې وی الله دې ته وزدي مونږ وایو که زما لور فاطمې د اغلا کړې وی قسم په رب چې د هغې نه به مې هم لاس پرې کوو، خامخا به لاس پرې کېږي. دې ته انصاف وایي، دې ته عدل وایي چې بیا به پکې د غریب او د مالدار فرق قطعا نه، د بادشاه د زوی او د بل چا فرق به پکې نه. حضرت عمر فاروق زوی له هم سزا ورکوي، خپل بچی له هم سزا ورکوي او صحابي له هم ورکوي او بل له هم ورکوي. د حضرت علی رضی الله عنه حکومت ته د هغه نه یو یهودي زغره چته وواله، ګوره بادشاه دی امیر المؤمنین دی او زغره ته یهودي قبضه کړه. اوس که یو دوه پولیس والی لېږلی وي 5-6 څپېړې به هم والې وي او زغره به هم ترې اخیستې وي، یو کس یې که لېږلی وی مې دا کار کوم، لیکن هغه وی نه د شریعت د قانون مطابق به خبره کېږي. نو د هغه په زمانه کې یو قاضي و شریح به یې ورته وي، ډېر قابل قاضي و. هغه شریح قاضي ته څه منو لېږه درخواست یې ولېږه لکه څنګه چې عام موږ خلک جج ته یا قاضي ته درخواست کوو چې فلانکي یهودي زمانه زغره وهلې ده ته مهرباني وکړه دا د زغرې فیصله زما وکړه. ګوره صحابي ته وګوره او شریح قاضي او تابعي دی د هغه نه لاندې سړی دی، هغه قاضي د هغه له درخواست ورکوي. قسم دې زه وایم که مونږ خلکو د صحابو په یو قدم باندې خپه کېښوده، یو قدم هم د هغې را لاندې که که نه په مخ د ځمکه کې بې انصافي به ختم شي. داسې مخلوق خدا د نبی علیہ السلام مبارک نظر چې چا ته رسېدلی دی بس هغې نه خلک جوړ شوی دی. نو هغه شریح څه چل کوي و دې زمانې قاضي وی، جج وی، یو قاضي وی او بادشاه ورته خط لېږلی وی چې فلانکي سړي زما نه زغر یا شی پټ کړی دی. نو هغه به بادشاه ته ویلو چې تم دربار مجلس ته راشه، عدالت ته راشه، پولیس به یې لېږلی چې ورشه د بادشاه دا شی ته په زور راوړه. شریح څه چل کوي د شریعت او د اصول او د قانون د فیصلې مطابق علي صاحب ته په فلانکي رستم راشه ګوان دې مراوله او یهودي ته سوال جواب وکړه چې تم په دغه ورځ راشه زغره دې راوړه. دواړه حاضر شو د عدالت په کوټه کې، یو طرف ته حضرت علی امیر المؤمنین ولاړ دی، امیر المؤمنین، او بل طرف ته جناب څوک ولاړ دی؟ یهودي. د انصاف اوس یهودي سره په یو انداز برابر ولاړ دی، یو طرف ته امیر المؤمنین دی بل خوا د رعیت یو عام انسان، یو طرف ته صحابي علی دی بل ته یهودي دی، یو خوا د نبی علیہ السلام زوم د ترزوی دی بل خوا یهودي. دا ولاړ شریح ورته وایي ته خو امیر المؤمنین یې خو د انصاف فیصله دا ده چې دواړه به دا د یو ځای ولاړ دی. صاحب بلکل همدې لپاره راغلی یم. څه دا ورې ده؟ وایي د ده را زغره زما ده. یهودي ته وایي دا زغره ستا را کړه، دا هغه وایي نه زما ده. علي صاحب ته وایي قانون دا دی چې مدعي به ګوان پیش کوي، ګوان دې پیش کوي. اوس علي صاحب چې ته دروغ وایي سوال نه پیدا کېږي، اب څنګه دروغ وایي، لیکن ګوان دې پیش کوي. وایي صاحب دا غلام دا ګواه دی او یو مې دا زوی د حضرت حسن دا ګواه دی، دا دوه ګوان مې دي. شریح قاضي ورته وایي
وی دا غلام خو د آزاد دی رده ګوی د لمنم او د دې زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلیږي. د حضرت حسن ګوی یې رد کړه، وی دا ستا زوی دی، د زوی ګوی نه قبلیږي پلار له. ګوره حسن دروغ به وایي که رښتیا به وي، وایه په زوی تهمت چې د پلار دپاره دروغ وایي. نو شریعت وایي چې د زوی د ګوی به د پلار دپاره نه قبلیږي. شریعت وایي که رښتونی زوی دی بیا به هم نه قبلیږي. ګوره اوس هغه شونډې به څنګه دروغ وایي چې حضور پاک مبارک ښکل کړي دي. د حضرت حسن شونډې چا ښکل کړي دي؟ رسول الله مبارک. هغه خولې نه به دروغ څنګه وخیږي کومه خوله چې نبي علیه السلام مبارک پکې لاړې توکلې دي. لیکن قانون د شریعت ته اوس ګوره، وی دا ستا زوی دی، د ده ګوی ستا لپاره نه قبلیږي، بل ګوا راوړه. وی نو یو بل خو نشته، دغه یو دی نو بل خو نشته. وی ښه نو به ستا ګوی مارت کړه، ګوان دې نشته. یهودي ته وی قسم وخوره، بس وی قرم قسم چې دا زغره زما ده. یهودي او قسم خوري، زغره یهودي له ورکړي. حاجي صاحب ته وی بس غره د قسم وخوړه او تا سره ګوا نشته، خبره خلاصه شوه. یاره هغه یهودي په هغه دربار کې قاضي ته وی شریح ته وی قاضي صاحب یو منټ، وی دا اسلام، دا د مسلمانانو بادشاه او د عدالت تر اتلل او ما سره یو ځای ودرېدل او بیا د دې حسن ګوی د قانون مطابق تارت کړه، حالانکه د نبی علیه السلام مبارک نو سي دا معلومیږي چې سوچا دین دی اسلام، دا دروغجن نه دی. زه مسلمانېږم هغه ځای کې ایمان راوړه او دا زغره د ده د زمانه ده، ورکه دا زغره ور حضرت علي صاحب له یې ورکړه او ایمان یې راوړه. علي صاحب ورته وایي بېشک زغره زما ده خو ته ایمان راوړه، د ایمان په دې خوشحالۍ کې مې درته وبخله، زغره دې وړه. انصاف دې ته وایي. نو جناب هغه جبله چې دی نو هغه نه هغه صحابي چې ورپېښ شوه د رومه بادشاه ته، هلکه وي اسلام دې راوړه او ته بیا واپس کافر شوې، مرتد شوې، دا دې څه وکړل؟ کافر شوې. اسلام متعلق دی اوس څه خیال دی؟ نو هغه جبله بادشاه ورته وي قسم دی چې ډېر زیات په مسلمانۍ پسې خفه یم، دا زړه مې داسې د اسلام پسې رپي. نو بیا مسلمان شکن راځه. وی خلق به وایي چې کله مسلمانېږي او کله واپس عیسائی کېږي، خلق به راپورې خاندي. یاره وی یو شی دی که چېرته عمر فاروق ما له خپله لور راکوي که نه، نو دا به مې یو بانه شي چې وروره ځکه مسلمان شوم چې د عمر غوندې شخصیت راته لور وبخله. نو دا صحابي ورته وایي که زما لور غواړې خو درنه قربان، او که د عمر لور غواړې د هغې اختیار خو ما سره شته دی نه، خو به د هغه نه تپوس کول غواړي چې هغه درکوي که نه درکوي. ویې لاړ شه تپوس دې وکړه. نو که عمر لور راکوي نو زما اسلام تړه کېږي، بیا مسلمانېږم، لو کې مې خارخ دي مسلمانۍ پسې. وی تپوس به ته وکړم، راغې مدینې شریفې ته، خو پیاده مزلې وې. نو چې راغې وخت پکې وړېده عمر فاروق ته هلې وی صاحب د هغه جبله بادشاه بیا مسلمانۍ تړه کېږي، خو ستا لور غواړي. نو وی تا ورته څه ووایي؟ نو وی ما ورته وایي که زما لوري خو درنه قربان د اسلام دپاره، او که د عمر لوري نو د هغې اختیار خو ما سره نشته، د هغې اختیار خو هغه سره تپوس به ته وکړم. یا د خدای بنده وی ښه به دې ورته کړي وی د عمر یو لور نه چې د عمر څومره لوړی د یو مسلمان د مسلمانۍ نه قربان. شاباله په دې اس سور شه، ښه تکړه اس وګوره په هغې سور شه او ځان رسوه او ورته ووایه چې مسلمان شه، د عمر لور دې په کار ده، بس د سره نکاح ده شابه. خو چې دی خدای پاک مسلمان، دې ته انصاف وایي، دې ته د زړه انصاف، د زړه انصاف. او زمونږ څه انصاف دی؟ الله اکبر. مونږ بلکې نقطې راوباسو چې څنګه ورسېده هله ګوله وه. وی څه چلو شو؟ وی زمونږ بادشاه هغه جبله مړ شوي، جنازه یې روانه ده، اسلام یې په قسمت کې نو، ایمان یې واپس نصیب نه شو. انصاف دې ته وایي. لور به هم بیا د اسلام نه قرباني، د بادشاه لور ولې نه ده؟ اسلام نه به قرباني، زغره به هم بیا قرباني، او بیا به د بادشاه که قاضي او جج دې غواړي عدالت ته به هم ځې. دا به نه وی چې زه خو لوی سړی یم او زه خو بادشاه یم او زه خو امیرالمؤمنین یم او زه خو په خپل عدالت ته نه ځم. مونږ بلکې نقطې راوباسو. او پلان کې چې دی یاره داسې دی که نه، یاره ډېر خراب سړی دی. لکه لږ ځان سره به انصاف وکړه چې ته څومره پورې کوې. په خلکو کې نقطې راوباسې. یو ایران کې یو شاعر تیر شوی دی، بیدل به یې ورته وي، ډېر خشته شعرونه به یې وی او
د نبی علیہ السلام صفتونه به کول په فارسی کې. د هندوستان نه یو عالم روان شو ایران ته لاړه چې یاره دا بېدل وګورم چې دا څنګه سړی دی، د چا تقریر څوک واوري نو یاره لاړ شم دا وګورم، د چا نعت څوک واوري لاړ شم وګورم چې دا به څنګه سړی وي. د هندوستان نه یو سړی لاړ ایران ته، زه ځم او دا بېدل شاعر ګورم ډېر ښایسته ښکلي شعرونه وایي او د نبي علیه السلام صفتونه کوي چې دی خو لږ وګورم چې دا څنګه سړی دی. چې ورغې تپوس یې وکړه کور یې کم دی، د بېدل شاعر دغه کور دی. چې دروازې وډبوله راووت ورته بېدل مې پکار دی، وی زه یم که نه؟ نو ګیره یې خریلې وه، خفه کېږې مه، ګیره یې مکمل خریلې وه. نو د هندوستان د عالم ورته وایي افسوس د نبي علیه السلام مبارک صفتونه کې د هغه نعتونه وی او ګیره دې خریلې ده، ګیره خری د هغه سنت دې خریلې دي، ګیره دې خریلې ده. نو هغه بېدل ورته وایي پارسی کې وی ریش را می خراشیم ولیکن دل مسلمان را نمی خراشیم. ګوره بعضې خلک جواب کوي که نه، ویخته خو خریمه ګیره خو خریمه خو د مسلمان له نه خریمه، مسلمان ته ضرر نه رسوم. اوس هم بعضې خلک داسې وایي مړه ګیرې ته مې مه ګوره اړه مې پاک دی، اړه دې پاک و ګیره به دې نه خریلې، دروغ وی، ګیره مې خریلې ده اړه مې پاک دی، اړه ته مې وګوره اړه مې پاک دی، اړه دې نه دی پاک پیغمبر ته، اړه د اسلام ته پاک نه دی، اړه د شریعت ته پاک نه دی. کله دې پاک وی نو بیا به دې دا ګیره پرېښې وه، د پیغمبر سنت به دې جمدي کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احیا سنتی، چا که زما سنت جمدي کړل، امیتت بعدی، کم سنت چې زما نه پس مړه شوي دي خلک پې عمل نه کوي، فله اجر 100 شهید، الله بدله د 100 شهیدانو ثواب ورکړي. او دې زمانه کې دا سنت مړه دي، ګیرې ته خلک ښه نه ګوري، خلک یې نه پرېږدي. نو که په دې نیت ګیره پرېښوده چې د پیغمبر یو سنت دی او جمدي کوم او تازه کوم یې د 100 شهیدانو ثواب الله درکوي. نه هغه بېدل ورته وایي ریش را مې خراشیم، دل کسې را نه مې خراشیم، د مسلمان زړه نه خرېمه، چاته ضرر نه رسوم، پړه پاک یمه. او ورته څنګه جواب ورکوي هغه عالم؟ وی غلط گفتی، دروغ دی وی، دل رسول الله را مې خراشي، د پیغمبر زړه خری، دا مو چې د مسلمان زړه نه خرېمه، د پیغمبر زړه خری، د رسول الله مبارک زړه خری. ولې؟ ځکه هغه وی ګیره پرېږدی، واعفو اللحا، ګیرې اوږدې کې ګڼې کې او برید چې دي دا کټ کې، دا اوخرایې دا واړه کې او ګیرې ګڼې کې. نو ته د پیغمبر خبره نه منې، د هغه زړه خفه کې، د هغه زړه خری، دروغ دی وي. خفه کېږې مرونو، ګیره خریل ګناه کبیره ده، پرېښودل یې واجب دي او ګڼول یې واجب دي. ګڼه یې به ښه ګڼه ګیره به پرېږدئ، او چې څوک یې خری ډېر ګناهونه دي پکې. یوه ګناه خو یې دا ده چې د پیغمبر د سنتو خلاف شو، ګوره شمېره یې د پیغمبر د سنتو خلاف، دا یو خو ګناه شو. دویمه ګناه څه ده؟ همیشوالی پې وکړو. یو ګناه سړی یو ځل وکړي دی همیشه کوي، هر سهار او په دویمه ورځ یې خامخا خرئ، نو دا دویمه ګناه، دا پې همیشوالی شو. نو په ګناه د دوام وکړه، همیشوالی دی وکړه، دا دویمه ګناه شو. دریمه ګناه، په ګناه پیسې هم لګې، ځکه ګیره خرولو باندې خامخا پیسې لګي، یا بنۍ له پیسې ورکې، یا په پتري باندې په بلیډ باندې، نو په هغې هم پیسې لګي، نو په ګناه د پیسې ولګولې، دا درېیمه ګناه شو. څلورمه ګناه ښکاره ده، ښکاره پټه نه ده. بعضې سړی ګناه پټه کوي، دا ښکاره ګناه ده، د خلکو مخکې کې. او پنځمه ګناه څه ده؟ د پیغمبر سنت ته خشته نه ښکاري. الله اکبر. که د پیغمبر یو پیغمبر چېرته داسې نه دی تېر شوی چې د هغه دې ګیره ني، د ټولو پیغمبران. او بعضې خلک وایي زمونږ د بعضې قمقل وی یاره جنت کې ګیره نشته که نه، نو جنت کې به خلک د ګیرې حد ته رسېدلي ني، ابه داسې انداز کې د الکانو په شکل کې وي لکه د انسان د نرې نرې خط چې راشي، او بیا به وخت عمر به یې تېرېږي نه چې ویښت یې راوږده شي. د ګیرې چې هلته کې خو ځواني ده که نه، الله ځواني ورکوي. نو که کم سړي ګیره نی راغلی اوس دې زمانه کې، نو هغه له څه ګناه نشته. نو جنت کې به داسې ژوند دي، خلک به خرئ نه، خو داسې عمر کې وي چې ګیرې ویښته به یې
ټوکېدلې نی راغلی بني. نو د پیغمبر سنت ته ښه نه ښکاري، خشته نه ښکاري. که د پیغمبر سنت ته خشته ښکارېدی بیا به د پیغمبر په شانتې ښکلی مخ جوړ کړی. من تشبه بقوم فهو منهم. رسول الله مبارک فرمایي وی چې چا د کم قوم سره ځان مشابه که د هغوی د ډلې نه دی. دا د انګریزانو شکل دی. زه حیران یم کله کله دا شیعګان د ایران، د دوی دا بادشاهان او د دوی دا وزیران چې د انګریزانو ملکونو ته دورې کوي، نو هغه خپل پټکي یې والي ګورې د هغې نه بغیر نه ګرځي. هغې پکې بدي ښکاره شو، خپل پټکي یې والي، خپلې چغې یې چولي، خپل چې د هغې د شریعت کم لباس دی هغې خامخا اغوستي. ګنې تاسو وګورئ په اخباراتو کې هم تاسو وګورئ، صدر ته یې مه ګورئ، وزیر اعظم ته یې مه ګورئ، وزیر ته یې وګورئ، نه هغوی په هغه خپله ګیره شرمېږي او نه هغوی په هغه کان چې د سر نه کم شی ته وي پګ ورته وي پګ. ستا د هندوستان وزیر اعظم دی که نه، او ستا د ملک هم وزیر اعظم دی، او د هغې د ملک هم وزیر اعظم دی. د هندوستان وزیر اعظم ته وګوره سیک دی، چېرته تا په هغه په پوټو کې بغیر د هغه پګ نه ولیده؟ وایه که نه دغونه د سر نه هغه پټی ته وکړي که نه ته وکړي، هغه پګ یې په سري. نه خو هغه بش سره په ملاقات کې په هغه پګ شرمېږي، ځکه د هغه د مشر د ګورو نانک نښه ده، د هغوی مشر او نه هغې په اقوام متحده په اجلاس کې په هغې شرمېږي، او نه د بل وطن په دوره کې په دا خپل پک شرمېږي. نو ته د خپل پیغمبر په پټکي او په ګیره ولې شرمېږي؟ دې د امریکې ته ځې نو پرتوګ به وباسې، نو دغاښې پرتوګ به پتلون واچې، او که د هغه دی نه بش راځي د هغه شکل به جوړ کې، که یو انګریز راځي چې د هغه شکل جوړ کړم چې زه ورته ښه ښکاره شمه، نو پتلون به واچې او د خر لکې شاته ویځاندې او تا مخکې ټۍ ویځانده کړي. ولې موږ مسلمان کم طرف ته لاړو؟ دا یوازې زموږ ملک نه دی، ورشه د عربو دا ملکو، یاره عربو کې لا یو صفت شته چې هغې خپل اوږد کمیس خامخا چی، او د هغې په سر باندې چې هغه کم توره کړی غوندې وي هغه په سرۍ هغې په هغې کې هم نه شرمېږي. لیکن زموږ حکمران په خپل پیغمبر په سنتو په پټکي شرمېږي، د خپل پیغمبر په ښکلې جامه شرمېږي، پتلون به واچئ، ټۍ به ویځانده کي. ولې؟ انګریزانو ملاقات لازم، انګریز راځي زما ملاقات کوي، نو په خپل لباس د پیرنګیتوب نه شرمېږي، ته د خپل پیغمبر په جامو ولې شرمېږي؟ سیک په خپل پګ نه شرمېږي، په خپله جامه نه شرمېږي، او ته په خپله جامه شرمېږي؟ پته ولګېده چې زموږ د پیغمبر سره مینه نشته علیه السلام سره، زموږ د هغه ښکلي لباس سره مینه نشته، هسې ټول گپ شپ هم شروع کړی دی، او هسې هغه عاشق رسول یم او زه د پیغمبر علیه السلام د سنتو عاشق یم او زه مسلمان یم. که ته مسلمان یې او د خپل پیغمبر د سنتو عاشق یې، د هغه د سنتو پابندي به دې کوله، د هغه سنت لباس او د هغه ښکلې سنت جامه او د هغه ښکلې سنت شکل به راته خشته ښکارېده، مزېدار به راته ښکارېده. ځان سره انصاف وکړه ورې، بل نه مه غواړه. د شپې چې کله وده کېږې بړستن ده، سر پکې پټ کا، څادر کې سر پټ کا، او د خپل ځان ته مه ګوره، خپل شکل ته مه ګوره، او خپل گفتار ته مه ګوره، خپلو خبرو ته مه ګوره، خپل کاروبار ته مه ګوره چې یاره قبر لازم دا مې د هغې مطابق ښه کار کړی دی او که دا مې خراب کړی دی. دا که دا خپل وجود چې دا ستا په نهه لیشتې کم وجود دی دا دې برابر کړه، دې نه غټه مسلماني بله نشته دی. خو زه به بل ته ګوته نیسم، وګورئ هغه ملا صاحب دی، هغه شیخ صاحب دی، هغه حاجي صاحب دی، هغه پلانکې صاحب دی، هغه پلانکې صاحب دی، او دا پلانکې ګناه وکړله. مسلمان خو د مسلمان شیشه ده، ځان ته وګوره چې دا ګناه په تا کې شته او که نشته. نو که تا کې دا ګناه نی خو ټیک ته، او که تا کې وي نو ځان نه ولې نه لر کوې چې بل ته ګوتې نیسې. یو شی دی، که بل مسلمان کې دې ګناه ولي د غلطي دي غلې غوندې ورشه، پیاده چای به هم تې اوس کې ځان لی کښېنوه، یاره وروره دا غلطي ده کې وینمه، نو یا به ته هغه توبه وباسي، ګنې ستا ثواب خو شو که نه غاړه دې خلاصه کړه، شرموه مه په شي، غیبتونه مه کوه. نو حضرت عمار ابن یاسر فرمای الانصاف من نفسک، ځان سره خپل انصاف وکړه، نور خلک پرېږده، بل سره مه کوه، ځان سره وکړه، ځان سره وکړه، خپل زړه کې سوچ وکړه. څونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور و حضرت زینب رضی الله تعالی عنها، او په ابوالعاص باندې واده وه رضی الله عنه. هغه وخت د اسلام نه مخکنۍ خبرې دي، د ابوالعاص د بیبي خدیجې خوریو،
د بیبي خدیجې خوره یو د نبی علیه السلام مبارک د ښي نسبې نو د نبی علیه السلام دا لوري د ترور لور کېده دی ورته په نکاح شوې وه د اسلام نه مخکې چې کله نبی علیه السلام د نبوت دعوه وکړه د مکې کافر لاړل ابوالعاص ته کېناستل وی داسې وکړه چې د نبي سم دا لور پرې طلاق دی ابولهب خو سپېرو د نبی علیه السلام دوه لونه د هغه په دوه زامنو پیدن وي نکاح شوې وي هغه پرېښودی نبی علیه السلام ته دوه لونه روشله دی الله غیله بهتر خاوندان ورکړل د حضرت عثمان غوندې شخصیت خو خیر دته هم کافر را یو ځای شو ورته ویې ګوره دا مهرباني وکړه چې ته د نبي علیه السلام دا لور ده او دا پرېږده طلاق وله ورکړه او چې ستا په مکه کې کومه جینۍ خوښه ګوته پکې ده موږ یې درته په نکاح کړو ابوالعاص ورته وایي داسې کار دی چې د ټولې دنیا ښځې راغونډې کړې که نه نو د زینب په شان د شریفه ښځه د په مخ د ځمکه نشم پیدا کولی دا نه پرېږدم ټیک ده بس د پلار یې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او زما یې ورسره دغه اتفاق نشته زه په ایمان نه راوړم لوري ده ما سره وي به خو دغه زمانه کې به د کافر او د مسلمانې د نکاح په منځ کې څه پابندي نه وه نو بې زمانه وه د بدر غذا چې کله وشو د ابوالعاص پکې ګرفتار شو نور کافران هم ګرفتار شو نو نبی علیه السلام مشوره وکړه صحابو سره نو فیصله یې په دې وکړه فدیه پې مقرر کړه چې یو کافر به دومره فدیه راوړي آزاد دی نو ابوالعاص خو زموږ د نبي علیه السلام وی ابوالعاص ته هم فدیه سوال جواب وکړه چې فدیه در پسې راشي ټولو کافرانو سوال جوابونه وکړل د مکې مکرمې نه هر کافر دپاره فدیه راله پیسې راله نو چې کله د ابوالعاص فدیه راله نو زینب چې د رسول الله مبارک لور ده هغې بیبي وه نو هغې چې هغه فدیه را لېږله نو د هغې یو امیل و هغه امیل وله حضرت خدیجې په جهیز کې ورکړی و د مور امیل و هغه امیل دې سره و نو هغه خفه شوه چې بابا د نورو خلکو نه جرمانه غواړي فدیه غواړي نو زما د خاوند نه چې ته فدیه غواړې خو دا دې شوه لکه چې د خپلې لور نه ما نه یې غواړې که ځکه د هغه مال خو زما او زما د هغه دی نو هغه امیل یې په هغه فدیه د پاسه ورته زیاتي کېښوده نبي علیه السلام ته په خولې هغه ګونه که چې مطلب یې دا دی چې هغه کوم امیل ما له مور کړی و که نه او تاسو کړی هغه امیل هم پکې واله حضور پاک مبارک له چې فدیه راغلې صاحب دا د فلانکي ده ښه دا ترې واخلې زه ازاد دا د فلانکي ده چې د ابوالعاص فدیه را مخکې شوه او ورته کېښودی شوې صاحب دا د ابوالعاص فدیه ده چې فدیه وکته د پاسه پې د خدیجې د لاس هغه امیل پروت و بس په جړا شو غږ یې ونه کړه په جړا شو صحابه وویل الله رسوله ولې جاړې وی ما له لور یو اشاره راکړه لور ما ته یو اشاره راکړه صحابه وی څنګه وی ګوره د فدیې نه زیاتي پکې د امیل را لېږلی دی د اشاره راکړه چې ما له مور خدیجې کوم امیل را کړی و که نه ته ما نه فدیه غواړې زما د خاوند نه دام پکې واله نو که ستاسو خوښ نو دا امیل به د خپلې لور ته واپس کړم ځکه چې دا زما لور سره زما د بیبي د مشرې بیبي یو نښه ده او د حضور پاک مبارک خدیجې رضی الله عنها سره ډېر محبت و هغه زاړه حالات ورته رایاد شو ورته را مخکې شو صحابه ورته د الله رسوله دا ټولې پیسې ورته واپس کړه مونږ قربان یو واپس کړه ورته دا مونږ ټول پرې راضي یو ابوالعاص ته یې ویل چې داسې کار دی ته دا خپله فدیه واخله ځه خو په تا یو شرط ایږدم اوس دې وخت کې د الله حکم راغلی دی چې د مسلمانې د کافر سره نکاح منع ده نو ته به مهرباني وکړې زما لور به ماله راولېږي چې ورته ورسې دا شرط یې پې کېښود وی ډېره ښه دی چې مکې مکرمې ته لاړو نو حضرت زینب یې خپل رور سره کړه کنانه ابن الربیع د رور نوم وی دا ورته واله او مدینې شریفې ته یې بوځه پیغمبر علیه السلام ته دا خپله لوره واله کړه خیر هغه قصه لږه اوږده ده خو راوسته نبي علیه السلام په لاره کې ورپسې حضرت زید ابن حارثه او نور صحابه لېږلي وو وی تاسو پلانکي ځای کې ودرېږئ زما لور به راشي نو ځان سره راولې مدینې شریفې ته مدینې شریفې ته راوسته څه موده پس دا ابوالعاص مالونه هم ورسره و شام ته تجارت له تللی و ډېر لوی سوداګر و تاجر و مالدار سړی و نو چې واپس کله راته نو مسلمانانو په لاره کې ونیوه مالونه هم ورسره و هغه مالونه غنیمت شو دی ګرفتار کړی وسته نو دی ډېر هوښیار و چې مدینې منورې د کوڅو ته رانږدې شو که نه نو هغې له اعتبار ورکړه چې ګنې زه تاسو نه تختم نه نو تپوس یې وکړه یاره یو تپوس ته نه کومه
چې د نبی علیه السلام هغه لور زینب مخکې خو زما بیبي وه که نه او واده شوې خو نه ده ویې نه وی کور یې کم یو دی وی دغه کوڅه کې مخامخ کور یې دی هلته اوسېږي وی ښه خو چې د هغه د دروازې ته ور مخامخ شو منډه یې کړې مطلب یې دا و چې اوس به مسلمانان وجلي که څه به راسره کوي نو د هغې زړې بیبي د نبي اسلام د لور د زینب کور ته ور دننه شو دروازې ځان پسې کونډه کړه زینب چې وکتل ابوالعاص دی ته څنګه رالې وی بس زه خو رالم ماله امن راکړه مسلمانانو نیولې ما تجارت ته تلم شام ته او مالونه یې رانه واخېستل او زه یې قید کړم تاله را وتښتېدم نو ګوره زوړ خاوند دی خامخا هغه زاړه روابط نو حضرت زینب راله نبي علیه السلام مبارک ته کېناسته وی د الله رسوله بابا یو تپوس دنه کوم وی وایه وی که یو ښځه چاله امن ورکي نو تاسو امن ورکوئ که یو ښځه چاله امن ورکي وی او زینب ځه ما ستا قیدي له ابوالعاص له امن ورکړی ما امن ورکړی ابوالعاص یې بیا راوغوښته صحابه یې راوغوښتل هغه کم قافلې چې دې ګیر کړی وی تاسو چې د کم مال اغشتی دی خو ستاسو غنیمت دی خو که ستاسو خوښه وي دا مال ورته واپس کوی نو ډېر بخي هغې وی ډېره ښه ده چا د کور نه لوټه راځغلول او چا بستره او چا بل شي چا بل څه درې خپل مالونه ورکړل وی ځه ابوالعاصه ته تعالی مونږ امن درکړه زه مکې انصاف ته ګوره اوس چې دې مکې مکرمې ته لاړه خلک یې راغونډ کړل او چې څومره پردي امانتونو ټولې خلکو له ورکړل او پردی قرضې چې ورسره وی هغه یې م ورکړې او خپل مال یې راجمع کړه ودرېده وی ای خلکه په ما د چا امانت شته وی نه د چا قرضه را باندې شته وی نه وی ووایه که د چی وی نه ته ډېر ښه وفادار انسان یې او موږ له دې خپل قرضونه هم واپس را کړل او موږ له دې خپل امانتونه هم را کړل وی ښه نو زه دا کلمه یم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما د خپل رسول انصاف ولیده ما سره دوه ځله انصاف وکړه یو ځل یې مخکې وکړه یو ځل یې سره بیا انصاف وکړه بوته له ورغلی ما انصاف یې را سره وکړه او په مدینه کې مې مسلمانۍ تړه شوی خو کال ته مې ایمان راوړه نو خلکو به وایي چې د پردو خلکو د مالونو لپاره اسلام راوړه تاسو له مې خپل مال راوړه څه اوس مسلمانېږم دا هغه ځای نه راغی مدینې منورې ته او د نبي علیه السلام په لاس یې لاس کېښود مسلمان شو چې مسلمان شو رسول الله مبارک ورته بیا حضرت زینب دوباره په نکاح کړه بیا د هغه نکاح له الله راوستل زړه کې سړی سوچ وکړي چې ما کې څونه پورې انصاف دی بس زه د بل نه غواړم ما کې انصاف شته که نشته خاوند به ښځې سره خپل انصاف کوي ښځه به د خپل خاوند سره انصاف کوي په خپلو حقونو کې بچې به د پلار سره انصاف کوي دا د ما پلار دی دا په ما حق دی زه څونه پورې انصاف د پلار سره کوم او پلار او مور به د خپل بچي سره هغسې انصاف کوي چې یاره د دې بچي خو هم په ما حقونه شته څونه پورې به زه انصاف کوم ګاونډي د ګاونډي سره نیک ده خپل مزدور سره او د خپل همسایه سره او د خپل زمیدار سره او زمیدار د خپل نیک سره او دارنګې هر مسلمان د بل مسلمان سره سوچ وکړه چې ما کې انصاف زمونږ د خلکو دا یو غلط سوچ دی یاره جي هغه بې انصافه سړی دی نو هغه ظالم دی نو هغه دا ګناه کوي نو هغه دا ګناه کوي ته سوچ وکړه ته څومره کوې سرپټ کا پسادر کی د شپې او سوچو کا استاذ مې دی د دین مې استاذ دی یا د دنیا مې استاذ دی زما په اړه کې هغه سره انصاف شته که نشته ورسره قسم دی زه خو په خپل ځاني زما خو چې د سکول استاذ نه دی د سکول یو ټکی راته په سکول کې خولي زه یې قدر کوم د سکول د استاذ پوره احترام یې کوم قدر یې کوم سر ته ورته نه کښېنم اگر چې سر ته مې کښېنوي وي کښېنه زه یم نه ته به سر ته کښېنې زما د سکول استاذ د خپل سکول د استاد قدر کوم او بیا د دین د استاد چې قرآن درته وښي حدیث درته وښي فقه درته وښي یا درته دوه درې څلور د دین مسلې وښي خامخا به قدر کې عزت پکې دا قدر عزت په مونږ کې نشته مشرانو کې هم کشر کل کې نشته نبی علیه السلام مبارک څومره لوی شخصیت دی په لاره د سپینګیري نه مخکې به نه ته مونږ څومره په سوزکي کې به سپینګیري ولاړي په بس کې به سپینګیري ولاړي پلین کوچ په دروازه کې به بلیټې ټکړي ځوان زلمې به سوټا په سیټ ناست دي ست به ورته نه کوي چې راځه په دې سیټ باندې کښېنه بس دا د کوم ځای نه انصاف شو نو خپل زړه کې انصاف وکړه دروغ مې نن څونه ووې غیبت مې د څونه مسلمانانو وکړه دوکه ټګي مې څونه مسلمان سره وکړه او د الله سره مې څونه انصاف وکړه مونځ مې ولرن کړی دی او که مې نه دی کړی
او د رسول الله مبارک د سنتو مې څونه قدر کړی دی. ګیره مې شته که نشته، بریت مې پریښی دی که نه، ګیره به پرېږدې، ګڼی به، بریت به کټ کې. خفه کېږې مه زما په دې خبرو، قسم دې په دې بل نیت نه یم، زه یم چې خدای پاک تاسو خپل پیغمبر ته نږدې کړي، ما له په الله اجر راکړي که نه، تاسو له فایدې دپاره. او که یو سړی دا ګناه کوي دی ووایي چې دا ګناه کوم، دا دې نه وایي چې ګناه نه کوم، نه و دې وایي چې د ګناه کوم. او الله ما له د دې ګناه نه د بچ کېدو توفیق راکړي. دوه کسان عیسایان رالل نبی علیہ السلام مبارک ته، استازي و استازي ګیرې خریلې وې، حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته واړو. او بعضې خلک داسې وي بدبخته به ورته ویمه چې حج له لاړ شي او هلته کې ګیره پرېږدي او بیا وخورئ، واپس چې راځي بیا وخورئ. نو دا مونږ ګیرو والا چا د بس د کوز کړو، که دا د ډوډۍ ست راته څوک نه کوي، اگر را سره څوک خبرې نه کوي، څه چل دی پکې. رونو الانصاف من نفسک، لومبۍ خبره دا شوه په زړه کې ځان سره انصاف کول. بل نه خو غواړې سوچ وکړه چې ته څومره انصاف بل سره کوې. خپل وجود ته وګوره چې زما دا وجود په شریعت څومره برابر دی. ته تر ځان قاضي شه که نه، ته خو وایې چې بادشاه انصاف ونه کړه، قاضي انصاف ونه کړه، تا ځان سره څونه انصاف وکړه. د ژوند او د مرګ دې پته نه لګي. یوه. دویم بذل السلام للعالم، سلام باچې په مسلمان چا سره چې مخامخ شي السلام علیکم، ابه راته وي وعلیکم السلام. مونږ له سلام چلم هم نه راځي. سلام علیکم، سام مرګ ته وي، مرګ ته. یو یهودي راغی او نبی علیہ السلام ته ودرېد مخامخ او وی سلام علیکم، سام مرګ ته وي. نو عایشه صدیقه نبی هم ته وعلیکم، نو عایشه صدیقه پې غصه شوه، وی وعلیکم السلام ولعنت الله، وی په تاسو رې هلاکت یو، تاسو رې خدای په غضب اخته کړي. نبی رحمت عایشه نرمي کوه، داسې کې وی تا د دوی خبره واونه ده چې دې سام لفظ تا ته وی سام خو هلاکت ته وي. نو تا د ما خبره واونه ده عایشه چې ما علیکم وي، علیکم دا معنی چې تاسو وي هغه پتا. نو د خیري ما دپاره نه قبلېږي، زما هغه د لپاره قبلېږي. نو چې تا ته یو سړی وي سلام علیکم، سلام معنی څه؟ هلاکت، خدای دې ملک، خدای دې هلاک کړه. نو ته ورته وعلیکم چې تا دې خدای هلاک کړي. نو یو بل ته خیرې وکړه، ثواب دې وګټه. السلام علیکم، ښه چارې، هغه ځای نه به اواز وکړي ښه چارې. نو چار څلورو ته وایي ښه په څلوري شي، دوا دې ورته وکړه که خیرې دې ورته وکړې. دې په ځای ښکلې لفظ دی السلام علیکم. بل له پکار چې ورته وي وعلیکم السلام، څه الله دې د مصیبت نه په امن کا، خدای دې د کفر نه په امن کا، خدای دې د بیمارو نه په امن کا. څونه ښکلې دعا دې ورته وکړه چې په لاره تېرېږي ته به سلام اچئ، چې د پاسه په سایکل ځي په دا روان به سلام اچئ، په ناس به دا روان سړی دا ولاړ سړی سلام اچئ، کشر به په مشر سلام اچئ، که دا مشر به مخکې شو لاخه خبره ده، اب ورته وعلیکم السلام وایي. او دریم صفت څه شی دی؟ الانفاق من الاقتار. یو سړی وایي زه مالدار یم وس مې نه کېږي، نه چې څومره دې وس کېږي دومره خرچه کوه، غریب یې لږه خرچه کوه. تېره جمعه مې دې بیان درته کړی. نو حضرت عمار ابن یاسر فرمایي دا درې صفتونه ځان سره انصاف کول په دې خپل زړه کې، او هر چا باندې سلام اچوه، دې ته مه ګوره چې د سره مې جوړه ده او که د سره مې روانه ده. او دریم خرچه کوه د الله په لار کې، که لږ مال دې ولې نه وي. وایي چې دا درې صفتونه چا په ځان کې جمع کړل فقط جمع الایمان، د ځان کې ایمان جمع که دا کامل مسلمان دی او کامل مومن دی. دا د ایمان پوره نښه ده. بهر کې دا لومبۍ خبره لږه ډېره ضروري وه، ځکه مې وضاحت سره درته وکړله. او لنډه طریقه دغه ده چې سړی د شپې سملي دې مخ په خپل څادر کې پټ کړي او دې سوچ وکړي، نو خپل انصاف به درته په خپله معلوم شي ما کې څونه پورې انصاف دی. د خپل ګاونډي سره، د خپل رور سره، د خپل تربور سره، د خپل مور او پلار سره، د خپلو بچو سره، د خپل استاد سره، د خپل رور سره، د خپلې ښځې سره، د خپلو بچو سره څونه پورې انصاف پالن کړی دی. که کمی دې کړي توبه وباسه، آینده دپاره د بل ورځې کوشش وکړه چې ځان کې انصاف پیدا کړي. رونو د مرګ او د ژوند ګورې هېڅ پته نه لګي چې موږ داسې الله سره مخامخ شو په داسې حالت کې چې زموږ په زړه کې هېڅ قسمه بې انصافي نه، نو انشاءالله چې رب العالمین به موږ له په هغې باندې اجر نصیب کړي.
دا زمونږ څه بعضې ملګري بیماران دي، دا نصیر الدین میاں صاحب دی زمونږ، دا عثمان الدین باچا صاحب زویر بیمار دی اسپتال کې، او غریب وای باندې خبرې هم بندې کړې دي. نو دې دعا غواړي پروردګار دی والله شفا ورکړي، یا الله ته والله شفا ورکړي. زمونږ عبید الله لالا چې دی نو هغه هم ناجوړه دی، خو دې پرون خبر شوم هغې ته هم دعا وکړې چې الله تعالی والله شفا ورکړي، الله دې جوړ کړي. او دا خو اجتماعات وي، کوم اجتماعات چې داسې کېږي چې هغه اجتماع کې څه غلط بدعات او څه رسومات وغیره نه وي، او صرف د نبی علیہ السلام مبارک صفت وي پکې، د هغې نعتونه یې پکې، نو بیا خیر دی، هغې کې شرکت منع نه دی. او چې شریعت خلاف کارونه پکې کېږي بیا ښه خبره نه ده. پیاز خوړل د جمعې پر ورځ مکروه دي که نه؟ بلکل اوږه کچه اوږه او کچه پیاز د جمعې پر ورځ باندې د هغې خوړل مکروه دي. یعنې یوازې جمعه نه، که یو عام د مسلمانانو مجلس ته سړی ځي نو بیا دې هم نه خوري. ولې؟ ځکه د خولې نه بوی مسلمان ته ضرر دی. د جمعې په ورځ باندې مسلمانان زیات هغې ته هم تکلیف وي، فرشتو ته هم ته تکلیف وي. نو اوږه او پیاز د خولې نه بوی بوځي، کچا د دې استعمال مکروه دی. خو د اوږې پیازو تپوس دی که د نسوارو تپوس دی ونه که د اوږې د پیازو بین څونه یي او د نسوارو به څونه یي. او که نه غونډارې اوس ما ته چا وی چې هغه قات راغی وی دغه ته ورسېده 500 روپو ته. دعا وکړئ یا الله مریضانو له شفا ورکړي. خدای دا کوم مریضان چې مې نومونه واخېستل ته له شفا ورکړي، پیروغ کې کورونو کې اسپتالونو کې چې چا کره مریضان دي الله ته له شفا ورکړي. خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي. څومره مردگان چې وفات دي زمونږ د احمد جان والده وفات شو، هغې ته هم دعا کوي چې خدای مغفرت نصیب کړي. نور مردگان چې څومره وفات دي ټولو مغفرت نصیب کړي. بشیر وایي ما ته دعا وکړه، نو ده ته هم دعا وکړه د څه مقاصد دي چې الله تعالی ورته پوره کړي. الله موږ د آفاتو بلیاتو مصایبو غمونو نه پامن کې خلاص کړي. خدای د په سنتو اتباع نصیبه کړي، د نبی علیہ السلام په نقش قدم هم روان کړي، د شیطان د چالونو سکیمونو نه پامن کې خلاص کړي. خدای که د چا کاروبار ته پکې برکت واچي، د چا نوکري وي، زراعت وي، پټي د پټي کروندې کوي ته پکې برکت واچي، د چا لاس تنګي ته فراخ رزق نصیب کړي. زمونږ په دې وطن کې امن و امان راولي، د مصیبتونو آفتونو عذابونو او د قهرونو نه غضبونو نه الله پامن کې وساتي. څومره جمع چې زمونږ د جمعې ملګري دی الله ټول مغفور کړي، ټول مرحومین کړي، خپل فضل و کرم پې وکړي، زمونږ دعاګانې قبولې کړي. اخر وخت کې په خپلې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله پټولی د دلبرانو کې افسر نبتا غند دلبر برام د غلامانو دی کم تر بیلتا مثل د بلچا پسی نشتانو مراد می تی پا
سفر ہو پہدر چتنی دزڑ سر میں در قربان شاہ پما غم دے پا جہان کوی اختر زبستا غم پا خادی دا چاہ ورنکما زماس دا چاہ پتخت و پاپ سر ستاد منی او اوخ کپر اخسار ما تخکاری دا تمام جہان دفتر کستا منم مقصود دا گل نوینو ہچ شریف گل تا انکڑم نظر زتر یو وقت محتاج دا بلچانے ما ستا دا پارا منت کوم دا ہر بشر در لگیشم محمد امین دلبرنو دلبرا ستا غلام ستا خادم ستا نوکر پاک محمد عربی تا پسی بمرم ترکما دزن کدن سل گئی بتا پسی وہم ترکما دزن کدن سل گئی بتا پسی وہم ترکما پاک محمد عربی تا پسی بمرم ترکما دزن کدن سل گئی بتا پسی وہم ترکما دوارا جہانا چرو خانک رفستا دم خائے دوارا جہان چرو خانا کربستا دم خائے ستا دا ہجران تورو تیارو کی با زیم ترکما دزن کدن سل گئی بتا پسی وہم ترکما